السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ اوسئ. نو ملګرو، لکه مخکې چې ما تاسو ته یو اپلیکیشن درښودلی و، هغه بالکل یو حقیقي ریل اپلیکیشن ده. په هغه کې ما کار وکړ، ما زحمت وکړ او تاسو سره مو هم شریک کړ. ملګرو، تاسې کار پکې وکوئ. تاسې کار باید څنګه ورپکې وکوئ؟ صحیح ده. ګوره ملګرو، دغه اکاونټ به تاسې ورپکې جوړ کړئ. ګوره دلته دغه اپلیکیشن ګوره دلته ګوره ما تاسو ته معرفي کړی و. صحیح ده. دغه اپلیکیشن ګوره ملګرو، دلته تاسو به زه لینک هم په ډسکریپشن کې درکړم د دې ویډیو. نو دغه یو بیخي بالکل ریل اپلیکیشن ده. تاسې کولی شئ په دې کې کار وکوئ. دغه هم د باره کې ویډیو وه. دغه دواړه د یوه اپلیکیشن ویډیوګانې دي. د ملګرو خبره همدا کوله چې دغه اپلیکیشن یو ریل اپلیکیشن ده. خو کله چې ما په دې کې $5 پوره کړل، د دغه شرایط یو څه سخت دي. د یوټیوب غوندې شرایط لري. نو کله چې دلته ملګرو تاسو په دې اپلیکیشن کې کار کوئ، تاسو باید څه رقم کار وکوئ. صحیح ده. 2 یا 3 خبرې ستاسو ته کوم. اوله خبره دا ده چې تاسو کله چې په دې کې اکاونټ جوړوئ، باید تاسو یو جیمیل سره لوګین شئ. هغه جیمیل باید یو حقیقي جیمیل وي. صحیح ده. ریل جیمیل وي. دوهمه خبره، کله چې تاسو دې کار کوئ، تاسو باید داسې ملګري ورته رادعوت کړئ، 10 داسې ملګري. صحیح ده. د دوی شرایط دغه دي. صحیح ده. $5 به پوره کوئ او 10 به ملګري تاسو ورته راغواړئ. 10 به داسې حقیقي ملګري ورته راغواړئ چې هغه حقیقي کار وکړي او ستاسې ریفرل کوډ استعمال کړي. ملګرو، ما چې کله د اپلیکیشن تاسو سره شریک کړ، نو کله چې ما $5 ورپکې پوره کړل، $5 نه وروسته ما غوښتل چې ویډرا ورځینې وکړم. ویډرا ما ورځینې وکړه. ما ته یې ولیکلو چې تاسې 5 یا 7 ورځې صبر وکړئ. 7 ورځې 5 ورځې کې به تاسو ته پیسې ورسیږي. نو کله چې 2 ورځې تېرې شوې، هغه ویډیو هم ما جوړه کړې ده. تاسو ته به یې په دې خاطر باندې وړاندې کړم، په دې خاطر به یې درته اپلوډ کړم چې تاسې په دې کې څرنګه ویډرا کولی شئ. صحیح ده. په دې خاطر به یې درته اپلوډ کړم. نور په هغه ویډیو کې څه نشته. صحیح ده. خاص تاسو لپاره به یې زه اپلوډ کړم چې تاسو چې ګوره ریل کار پکې وکوئ. صحیح ده. نو کله چې ما ویډرا ورځینې وکوله، ما ته ویل چې 5 یا 7 ورځې تاسو صبر وکړئ، له هغه نه وروسته به تاسو ته پیسې ورسیږي. نو کله چې 2 ورځې تېرې شوې، له 2 ورځو تېرېدو څخه وروسته ما ته یو ایمیل راغی. ایمیل کې ګوره ما ته داسې لیکلي وو. صحیح ده. ایمیل ستاسو راواړوم. ملګرو، دغه ایمیل یې ما ته راواستاوه. دلته ګوره ما ته یې لیکلي دي چې دا کومه ویډرا چې تاسې کړې ده، پوه چې دلته تاسې صادقانه کار نه ده کړی. څرنګه ما صادقانه کار ونه کړ؟ ما چې کله دغه اپلیکیشن له ملګرو سره شیر کړ، مخکې د فیسبوک په ګروپ کې او د واټساپ په ګروپ کې، نو کله چې ورې ما شیر کړ، هلته ما ته 9 ملګري میلاو شو. 9 ملګري زما په ریفرل کوډ باندې رالو، یو ملګری زما کم و. نو ما بیړه ورباندې وکړه. ما ویلې چې ته راځه دا پیسې ورځینې ولېږه چې دا حقیقي ده که نه ده. خو د دغه پالیسي ډېره سخته ده ملګرو. ما تاسې تېرو خبرو کې مو ویلې. نو کله چې دغه شرایط وګوره، شرایط یو څه سخت دي. نو کله ګوره ملګرو، کله چې دغه ایمیل ما ته راغی، ایمیل کې ما ته لیکلي وو چې تاسې صادقانه کار نه ده کړی. هغه په دې خاطر چې کله چې ما دغه اپلیکیشن له ملګرو سره شیر کړی، هغو ته ما وویلې چې تاسې دغه زما ریفرل کوډ ورکړئ، تاسې ته به 200 کوین مفت درکړي. نو هغلته ما ته 9 ملګري راغلل. 9 ملګري چې راغلل، نو ما بیړه وکړه. ما ویل چې راځه دغه 10 روپۍ راکړه. نو ما خپله باندې په بل اکاونټ کې مې په خپل موبایل کې، په دغه موبایل کې نو بل اکاونټ ما جوړ کړ او دغه ریفرل کوډ ما ورکړ. کله چې دغه ریفرل کوډ ما ورکړ،
نو کله چې ما ویډرا ورځنې وکړه، ویډرو ما جوړه کړه ورباندې. کله چې مې ویډرا ورځنې وکړه ملګرو ما ته ویل چې تاسې فیک کار کړی ده، ریال کار نه ده کړی، حقیقي کار نه ده کړی، تاسې درغلي کړې ده، جعلي اکاونټونه مې جوړ کړي. نو ملګرو تاسې څخه زه خواست کوم صحیح ده، تاسو نه هیله کوم چې تاسې ګوري انلاین پیسې ګټل دومره اسان کار نه ده، صحیح ده، حوصله غواړي، تاسې باید حوصله ورته ولرئ. نو ګوره ملګرو دغه اپلیکیشن بالکل ریال اپلیکیشن ده، تاسې صادقانه کار پکې وکوئ، صحیح ده. داسې ملګري ورته را دعوت کړئ چې هغه په حقیقي ډول ستاسې ریفرل کوډ استعمال کړي، صحیح ده. په خپله باندې اکاونټونه مه جوړوئ، او کنې زما غوندې حال به مو وي، صحیح ده. 15.60 ګوره زما څخه لاړل. نو زه به اوس بیرته زحمت کوم، بیرته بل اکاونټ جوړوم، هغې کې به زه سم ریال کار کوم، نو بیا به زه وروسته ویډرا ورځنې کوم، صحیح ده. نو تاسو ته دغه ایمیل چې ما ته راغی نو ما وغوښتل چې تاسو لپاره زه مخکې لا خبر درکړم، صحیح ده. ګوره مخکې به لا خبر درکړم چې دغه ګوره دا شرایط دي، دا رقم تاسې کار کولی شئ. هسې نه وي ښه چې تاسې زحمت بیا جای جای ولاړ شي. نو وم غوښتل چې دغه معلومات تاسې سره هم شیر کړم. نو ملګرو تاسې دا ویډیو وګورئ، ویډیو ته لایک هم ورکړئ، ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې ټول ملګري له دې نه خبر شي چې دا اپلیکیشن ریل اپلیکیشن ده. خو خبره دلته د پالیسي ده چې دوی پالیسي ګوره داسې تاسې ریل کار ورکوئ، حقیقي کار به ورپکې کوئ، صحیح ده. داسې نه ده چې تاسې لکه نور اپلیکیشنونه په شان باندې خپله باندې هم پرینټ ورته راځئ، له خپل موبایل نه هم پرینټ ورته راځئ، پوه شوې، هغه معلومات نشي کولی. خو دلته ګوره د دوی قوانین چې دي، دوی قوانین ګوره ډېر سخت دي، او دوی یو ښه قوي ټیم لري، صحیح ده. لکه څرنګه چې د یوټیوب ټیم ده همداسې دوی هم یو ښه قوي ټیم لري. نو هغه تاسې ویډرا چې کوئ هغه په ډېر دقت سره ګوري، وروسته بیا تاسې ته ایمیل کوي. او دلته ګوره بیرته ما په ایمیل جواب کې ورته ولیکل چې ګوره دغه تاسې زما سره ظلم کوئ. ایمیل جواب کې ما ورته ولیکل چې تاسې زما سره ظلم کوئ، ما ګوره څومره زحمت وکړ، د زحمت نه وروسته ګوره زما نتیجه دا راووتله. نو ملګرو تاسې ګوره باید ریل کار وکړئ، تاسې سره زه همکار یم، صحیح ده. که بیا هم د ویډیو په کوم ځای باندې پوه نه سواستئ ما ته میسیج وکړئ، صحیح ده. زه به دلته لاندې په ډسکریپشن کې دغه د تېرې ویډیو دغه ما چې اکاونټ جوړ کړی ده تاسو ته مې طریقه ښودلې ده، هغه لینک به هم ورکړمه، او د واټساپ نمبر به هم ورکړمه. که چا څه پوښتنه لرله انشاءالله زه به هغې ته جواب ورکومه. نو دغه ویډیو دا معلومات ما غوښتل چې تاسو سره دا معلومات شیر کړمه. ملګرو تاسې باید دې کې ریال کار وکړئ. نور مو خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.